د کونړ ولایت د امنیه قومندانۍ د مسؤلینو په خبره د دوی د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت کارکوونکو 12 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي دي او دا مهال تر پوښتنو لاندې دي. نو د مظنونونو په ارتباط به داسې ووایو چې دا خو په بیلابیلو جرمونو کې مدهم دي او د مجاهدینو په هڅو باندې نیولې شوي دي او خپل کوښښونه یې کړي دي او دا یې ثابته کړې ده چې دا شپه ورځ بیداره دي، هیڅوک دا حق چاته نه ورکوي چې هغه یو ظلم وکړي او بیا اجازه ونه ویني. نو په مختلفو جرمونو باندې نیولې شوي دي او په دوسیو باندې یې کار روان ده. نو قضا عدلیې ارګانونو ته به حواله کیږي، بیا چې د الهي قانون په رڼا کې کومه فیصله وسولله هغه به تطبیقیږي. نو موږ ټولو مسلمانانو بالخصوص د کونړ ولس ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ شپه ورځ د تاسې په خدمت کې یو او نه ستړېدونکې هڅې به کوو او د تاسې جن دا سوال کوو چې د موږ سره اوږه په اوږه باندې همکاره اوسئ. د یادونې ده د امنیه قومندانۍ پولیسو تر دې وړاندې هم د بیلابیلو جرمونو په تور ګڼ شمېر کسان نیولي وو.